ان برابر شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. دا جی سورة المزمل شروع شو. دا دی سورت نم دی مزمل. دا مکی سورت تی سورة المزمل مکیتون. دا سورت پا مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے. وہی 20 آیتاً او پا دی سورہ مزمل کی 60 آیتون دی. وفیہا رکوعان او پا دی سورہ مزمل کی 2 رکوگانی دی. مزمل ویلی کیگی ستا نو مزمل په عربی کې دی ته ویل کی چې یو سړی د ځان نه صادر تو کی داسې او دا ځان داسې رین غړي دی ته څه دی لکه مزمل ویل کی. کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع شوله پیغمبري نبوت ورته شروع شو نو د وحی اثرات چې به کله په پیغمبر علیه السلام باندې راغلل نو دا وحی برداشت کول دا حضور پاک د پاره اول د ابتدا کې دا لږ سخت و لږ ګران و ځکه د پیغمبرۍ منصب دا خو ډېر ګران کار دی او بیا چې الله تعالی یو خپل محبوب پیغمبر او یو خپل محبوب انسان چې په ټولو انسانانو کې هغه الله پاک هغه ځان دپاره خوښولو نو خو الله تعالی به په ده باندې د خپلو احکاماتو څه ذمهوارۍ هم ورچوي که نه. نو چې کله حضور پاک ته ډومبۍ وحي شروع شوله حضور پاک دا په غار حرا کې و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د وحی اثرات شروع کېدل ډومبۍ وحی نو حضرت جبریل علیه السلام یو انسانی شکل کې راغی حضور پاک عبادت کو او چې په دې غار حرا کې حضور پاک عبادت کو نو په دې غار کې تیاره وه او چې کله حضرت جبریل علیه السلام راغی نو دې غار حرا ته چې کله حضرت جبریل علیه السلام را دننه شو نو په دې غار کې یو ښایسته مضبوطه پړق رڼا شوله. پیغمبر علیه السلام چې وکتل چې په دې غار کې یکدمي رڼا د کوم طرف نه راله چې نظر یې وکړو ښایسته ښکلې شکل والا مزیدار انسان ولاړو هغه حضرت جبریل علیه السلام. حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره خبرې ترې وکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څوک حضرت جبریل علیہ السلام وتی زه ګوره د الله د طرف نه فرشته یم الله را لیږلی ما. بیا حضور پاک ته وی ما ته رانږدې شه او ورته وی اقرأ اولوله ووایه هغه ورته وی ما انا بقارئ. حضور پاک ورته زه خو لوستونکي نه یم زه خو لوستل نشم کولی ځکه لوستل ویل پړایي دا خو هغه سړی کې لکه دې زمانه کې چې اوس مثال چا سکول نه ویلی ته ورته د انګلیش کتاب ورکړې لکه چې دا ووایه نه هغه ورځي نه. حضور پاک ورته ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کولی زه خو پړایي نشم کولی. حضرت جبریل علیه السلام ورته بیا وی اقرأ هغه ورته ما انا بقارئ. په درېیمه پیرې د خپل ځان پسې داسې جوخ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوخ کړلو او حضرت جبریل علیه السلام ورته اقرأ نو هغه هم وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق. نو دا ړومبۍ وحي چې دی لکه دا څه دی لکه دا نازله شوله. نو چې کله حضور پاک باندې دا ړومبۍ وحي راغلله نو د دې ړومبۍ وحي هغه اثرات او بوج دا ډېر زیات او بله دا چې اول ځل وحي وه نو حضور پاک باندې ډېر د هغه بوج د وجې نه څه دي یخني پرې راغلله حالانکې د مکې ډېره سخته ګرمي ده او یخني په حضور پاک باندې راغلله نو داسې لچې وهلو
کور ته راغی. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا د حضور پاک بیبي وه. حضور پاک دې ته وی زملونی زملونی، ما باندې څه کمبل څه څادر راواچوه، په ما خو یخني راغلی ده. نو چې کله پې څادر هغه کمبل ور واچولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا صورت نازل کو، یا ایها المزمل، اے څادر اغوستونکیه پاسېږه پاسېږه. بیا بل روایت کې راځي چې کله د مکې مشرکانو حضور پاک خلاف ډېرې خبرې شروع کړې نو یو سردار وی داسې ټول داسې ناستو وی لکه وی د پیغمبر دپاره یو نوم خاص کو چې دی په دې باندې مشهور کو. نو چا وی ده ته به ساحر وایو، جادوګر به ورته وایو. څه شي به ته وایي؟ جادوګر. نو حضور خو جادوګر نه و. چا وی ده ته به کاهن وایو، چا وی ده ته به لیونی وایو، چا وی څه به وایو، چا وی څه به وایو. نو دغه ټیم کې چې حضور پاک ته دا خبر راورسېدو نو حضور پاک ډېر خفه شو، ویل دا زما د مکې خلک دي، ویل دې سره زما غم خادي وه، دې سره زما د پلار غم خادي وه، دې سره زما د تره غم خادي وه، دې سره زما د نیکه غم خادي وه. اوس دا ماته د کلي خلک ماته اوس وایي چې دا لیونی دی او دا ساحر دی. حضور پاک به ویل دا د کلي خلک، دا د مکې خلک چې زما سره به امانتونه کېښودل، ما سره به څه دی، ما ته به صادق او امین ویلې، ما سره به پیسې کېښودلې، ما سره به سره زر کېښودل او ما ته به صادق وي، ما ته به امین وي. او اوس چې دی چې ما ته نبوت میلو شو، ما ته پیغمبري میلو شو، حضور پاک وی نو اوس دی ما ته ساحر وی، اوس دی ما ته کاهن وی. نو حضور پاک چې دا خبرې واورېدلې نو د ډېر خفګان نه حضور پاک باندې څه دی داسې لچ راغی، د ډېر خفګان نه، هغه د زړه د درد نه. نو حضور پاک د ځان نه څادر ته وکړو نو الله ورته دا صورت نازل کو، و یا ایها المزمل، اے کمبل اخستونکیا، اے څادر تاوونکیا، اے په کپړو کې ځان اغستونکیا، قم اللیله، پاسېږه د شپې. څه ټایم پاسېږه لکه د شپې، هلکه د شپې پاسې ښه، د شپې څه دی لکه پاسې. ډېرې لوی لوی شپې دي، 8 ګنټې شپه ده. څو ګنټې شپه؟ 8 ګنټې شپه ده. 8 ګنټې شپه ده. د ګرمۍ شپه چې وه هغه 4 ګنټې وه، اوس 8 ګنټې و نیمې ګنټې شپه ده. نو ګوره الله حضور پاک ته قم اللیله، د شپې پاسېږه، وی الا قلیله، مګر لږ پاسه. په خبره باندې پوه شوې؟ حضور پاک ته الله پاک وی د شپې لږ غونتې ما ته پاسه. حضور پاک ته دا ګرانه نه وه که حضور پاک غوښتلې د شپې ټوله شپه به الله ته عبادت کولې، او بالکل کړی دی حضور پاک چې بودرېدو عبادت ته د ماسوتن نه پس. خدای دې مونږ کې هم دا صفت پیدا کړي چې د ماسوتن نه پس بودرېدو نو د خپې مبارکې به وپړسېدې. دا خپې مبارکې به ولې پړسېدې؟ خو دا به ډېر عبادت کوو که نه. مونږ خو چې لږ دلته امام قرت لږ وګد کړي که نه بس مری پسې تازه کړو، املا هم دړ کوي، خپې هم دړ کوي. په خبره باندې پوه شوې؟ حضور پاک په څومره دی د حضور پاک لور مبارکه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زنانه ده، د حضور پاک لور ده، د حضور پاک د زړه ټوکړه ده. او هغه چې به کله د ماسخوتن نه پس ودرېدله نو د 2 رکعاتو نفلو نیت پې وتړلو. د څو؟ د 2 رکعاتو نفلو نیت به وتړلو او په یو رکعت کې به 15 سپارې، په بل کې به 15 سپارې وي. یو شپه داسې عبادت کولو لګیا و دی کې په د سهار اذان شروع شو. سهار اذان پې شروع شو، وی یا الله وی څومره وړه شپه وه څومره زر تېره شوه، وی یا الله څومره وړه شپه وه او څومره زر تېره شوله. دا 5 منځونه چې دا په موږ باندې فرض دي، د دې نه مخکې کوم منځونه فرض وو؟ د دې نه مخکې په حضور پاک باندې او په هغه زمانه کې په مسلمانانو باندې د تهجد دا د شپې دا مونځ کول داسې دا فرض وو. په خبره باندې پوه شي؟ اوس تهجد مونځ ګورې فرض نه دی. لکه تهجد مونځ پېژنې لکه د شپې د دې بانګ نه مخکې نه، سهار د دې بانګ نه مخکې 2 رکعاته، 4 رکعاته، 6 رکعاته، 12 شل رکعاتو پورې کولی شي. حضور پاک 1200 پورې هم کړي، 8 رکعاتو پورې هم کړي دي چې چا څومره وس توفیق وي. نو وره خو دا د شپې دا تهجد دا مونځ نه دی، دا زمونږ د دې 15 وخته مونځ چې دا په مونږ باندې فرض دی. د دې نه مخکې مونځ کوم یو لکه هغه د تهجد مونځ دا د الله مهربانۍ ته ګوره که د تهجد مونځ فرض وي. امیر صاحب څه خیال دی؟ ګران کار دی که نه؟
ګران کار دی که نه. دا د دې وختي دا فرضي مونځ چې دا 5 منټه 4 منټه پکې لګي، په دې کې دا خلک نن سبا څومره کوتاهی کوي چې بیا تهجد مونځ له فرض نو بیا به څه بیا خو زویم که چا کړی وي. خو الله پاک چې په موږ باندې دا 5 مونځونه فرض کړي دا سهار غرمه ماښام ماسخوتن، نو په دې کې هم د الله ډېر لوی حکمت دی. الله ته پته ده چې دا کمزوري دي، راشه له تهجد دا لرې که دا فرضیت، دا نور دې مونو کې پسې دی دا مونځ فرض کا. نو حضور پاک ته الله وي قم اللیله، اے کمبل اغوستون کیا، اے د ځان نه څادر تاون کیا، اے پیغمبره. او ای ګوره اوس په تاسو وایي چې الله پاک دې حضور پاک ته ولې و چې دا کمبل اغوستون کیا څادر اغوستون کیا. دا د الله تعالی د خپل پیغمبر سره ډېره مینه وه. یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه د کور نه داسې خفه راغی، جومات ته راغی. چې جومات ته راغی نو په جومات کې نو پخوا خو داسې کارپېټې نه وې که نه، نه داسې فرشونو. په د جومات په هغه ځمکه باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنه سر کېښود، اوده شولو. چې اوده شولو حضور پاک صلی الله علیه وسلم پرې راغی، وی یا ابا ترابه، وی ای د خاورو پلاره، وی څه؟ وی ای د خاورو پلاره. د حضور پاک د حضرت علی سره ډېره مینه وه. څه مطلب چې په خاورو کې پروت دی، نه ای د خاورو پلاره، دا ورسره د حضور پاک څه دی ډېره مینه وه. ورته وی ای د خاورو پلاره. د حضور پاک د خپلو صحابو سره هم ډېره مینه وه. حضرت یو ځل پیغمبر علیه السلام چې دی یو باغ ته داسې تلو، حضرت ابوهر رضی الله تعالی عنه چې دی دا د حضور پاک په تلاش کې و چې یاره د دواړو جهانو سردار به کوم ځای کې وي. نو مورجي دا یاد ساتئ، دا په ذهن کې کېنوئ، زما او ستا د بدن نه چې کومه خوله وځي، خوله هغه سقا بدبویي کوي، کوي که نه کوي؟ لکه سقا بدبویي کوي که نه؟ د حضور پاک د بدن نه چې به کومه خوله ووتله هغې به خوشبو کوله. ای به څه کوله؟ خوشبو به یې کوله. یو ځل حضور پاک داسې ودو او په تندي مبارک باندې سرې داسې خوله را روانه وه، خوله را روانه وه. یو روایت کړي چې ترورې وه، چې داسې نظر وکړو چې د حضور پاک د تندي نه دا خولې ساس کې را روان دی. هغه ترور مبارک یا هغه صحابي چې دی نو داسې د شیشې یو بوتل هغې ورته داسې ونیولو او د حضور پاک د تندي نه چې به کومه خوله راتله هغې په هغې کې جمع کړله. دومره مینه یې وه. ها یعنې صحابه کرام او صحابیو چې د حضور پاک خولې هم ځمکې ته نه دي پرېښودی، نو هغې داسې په بوتل د شیشې بوتل کې جمع کړله. حضور پاک پرې را بیدار شو د خوب نه، وي دا څه کې؟ وي جي دا ستاسو د تندي مبارکې نه دا خوله را روانه وه. هغه صحابیه چې دي هغې به ځان سره هغه د شیشې هغه بوتل هغه به یې ښودی، نو چې په کلي علاقه کې محله کې به څوک بیمار شول که نه، څوک به بیمار شول او علاج به یې نه کېدو، نو دی له به راغلل، دی به ورته د هغه بوتل نه د حضور پاک د خولې نه یو څاڅکې ورته په اوبو کې وکړي چې هغه به اوسکله به ټیک شو. دا چا خوله وه؟ دا دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن خوله وه. نو حضور پاک د بدن نه چې به کومه خوله داسې وتله که نه، ای به خوشبو کوله، ای به څه کوله که؟ خوشبو. او حضور پاک چې به په کومه لار باندې داسې تېرېدو نو هغه خوشبو به هغه لار به څه هغه به خوشبوداره شوله، هغه لار به څه شوله که؟ خوشبودار. صحابو چې به بیا کله د حضور پاک تلاش کو نو خوشبو به محسوسوله چې یاره حضور پاک به په دې لار تلي که په دې لار به تلي، چې د کم طرف نه به د حضور هغه خوشبو محسوسوله چې په هغې به روان شول، هلته به حضور پاک موجود و. په خبره باندې پوه شوې؟ یو ځل حضرت ابوهر رضی الله تعالی عنه دی راووتلو، د حضور پاک تلاش یې کو چې یاره د دواړو جهانو سردار مې لیدلی نه دی چې لږ یې ووینمه، چې لږ یې ووینمه. ځکه د صحابو د پیغمبر علیه السلام سره ډېره مینه وه. الله دې زموږ هم زړونو کې داسې تړپ او مینه پیدا کړي. وی چې لږ یې ووینمه نو چې څنګه راغې هغه خوشبو پسې را روانو را روانو را روانو، چې کله راورسېدو نو حضور پاک په یو باغ کې و، هغه د کجورو باغ او دغه شانتې دی د باغ دروازې پسې ګرځېدو چې د دې باغ دروازه کم ځای کې ده، خو د باغ دروازه پیدا نه کړه. هغه زموږ د دې ځینې د باغونو په شان باغ نه، لوی لوی باغونه د مدینې منورې که څوک حج عمرې نه تللي ای به لیدلي لوی لوی باغات دي، په ګاډو کې پکې ګرځه ستړی به شي. نو هغه باغ دروازې معلومه نه کړه، نو داسې دې باغ ته چې دی یو لښتې تلو، څه شی تلو؟ لکه لښتې تلو. نو په دې لښتې کې اوبه ځي که نه، نو داسې یو لښتې ورته تلو. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه وویل و یاره دې لښتي کې به داسې دننه شم نو حضور پاک به هلته ناست دی، هغه سره به ملاقات وکړم. چې کله حضرت ابو
هريره رضی الله تعالی عنہ څنګه په دې لختي کې داسې وردانه نشو حضور پاک ورته خیال شو یا ابا هريره هريره ویل کېږي پیشو ته څه ته ویل کېږي لکه پیشو ته هريره څه ته لکه پیشو ته و یا ابا هريره ای د پیشو پلاره دا ورسره د حضور پاک مینه وه د مینې نه یې ورته دا الفاظ ویل ویل ای د پیشو پلاره ابو هر رضی الله تعالی عنه له دومره مزه ورکړه وای د الله محبوب پیغمبر ماته بدن پس دی ابو هريره براته وایه او هر چا سره چې به کله میلاوېدو وی ماته به ابو هريره براته وایه هغه په هغې باندې څه دی لکه مشهور شولو نو الله پاک چې حضور پاک ته وایي که نه ای کمبل اغوستونکیه ای صادر اغوستونکیه ای صادر تاوونکیه نو دا ورته الله پاک ولې وایي ډېرې مینې نه ورته وایي ای محبوب پیغمبره ځان نه د صادر تو کړی دی ای محبوب پیغمبره دا انداز الله ته خوښ شوی په خبره باندې پوه شوې نو الله پاک ورته وایي محبوب پیغمبره ځان نه د صادر تو کړی پاسه قم اللیله د شپې پاسه د شپې پاسه یې لکه ښه په وخت د کېږي نو تهجد له پاسه 2 رکعاته تهجد وکړې 4 وکړې 6 وکړې ډېر زیاتې فایدې دي تهجدو په خبره باندې پوه شوې الله وی نصفه او انقص منه قلیلا وی که نیمه شپه تېره شوي نو امم پاسه الله وی او وی که درېیمه حصه د شپې تېره شوي نو امم پاسه ګوره اسانه کړه الله پاک الله وی که ته د شپې په وړومبۍ حصه کې نشي پاسېدی بانک ته نږدې نو الله وی خیر دی که نیمه شپه کې پاسې دغه ټیم کې راته وکړه وی که دغه ټیم کې هم نشي پاسېدی نو د شپې په دې وړومبۍ حصه کې ماخوستن نه پس ویده شي چېرته یکدمي پاسېدلی ګنټه 2 د خوب وکړو بیا راپاسې الله وی دغه ټیم کې راته څه دی لکه تهجد وکړه الله پاک مونږ ته اسانه کړې ده یا بیا بس الله وی او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا زه به انشاءالله دا بیا سبا شي ښه ګوره جي سبق ته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے په کپړو کې ځان راغوښتونکیه قم اللیله ادرېږه د شپې الا قلیلا مگر لږه حصه د شپې نصفه یعنی نیمه شپه او انقص منه قلیلا یا کمه کړه د دې نه لږه قلیلا لږه غونتې او زد یا زیات کړه علیه په دې کې ورتل القرآن ترتیلا او اولوله قرآن په مزه مزه لوستلو سره یعنی صفا صفا صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب کریم چې دا کم درس مو کوي الله په خپل دربار کې قبول کړي رب کریم دې درس ته خاطر خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي رب کریم زموږ د ټولو واړو ګناهونه پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه خدای ټول راته معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای زموږ د ټولو پریشانۍ ختمې کړي د یو پی ایس دپاره دعا کړي د بیټرۍ دپاره دعا کړي یا الله دې دپاره غیبي اسباب برابر کړي رب کریم چې څنګه د جماعت بل هغه 14,000 روپۍ برابر کړي خدای دغه شان دې دپاره هم غیبي اسباب برابر کړي صلی الله تعالی علیه